د توجه ملا د مرګ حقیقت اوس معلوم شو. دا چې څنګه چیرته ولې مړ شو، په دې اړه افغانانو څه ویلي دي او خلک څه وایي، دا هر څه په همدې ویډیو کې وګورئ. په توجه ملا مشهور د پښتونخوا د نوښار سیمې پیژندل شوی عالم سردار علي حقاني په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او د هغه 3 نور ملګري سخت ټپیان شوي دي. د هغه جنازه به د یکشنبې په ماسپښین 2 بجې نوښار په خوشګي سړک ماناخیل میدان کې کیږي. حقاني بیګا شپه په یوه غونډه کې له ګډون وروسته د درادم خیل نه خپل کلي نوښار ته روان و چې د درادم خیل د شنې کلي تر څنګ یې موټر د یوه سرف ګاډي سره ټکر شو. باید ووایم دغه ملا په یو کال کې دومره مشهوره شو چې هر پښتون یې تقریبا له نوم سره اشنا شوی و، ځکه هغه به بیان په طنزي انداز کوه او د خلکو یې همدغه انداز ډېر خوښېده. د خلکو د پاملرنې لپاره به یې توجه آواز کوه چې بالاخره په توجه ملا باندې هم مشهور شو. د ټولنیزو رسنیو ډېر کاروونکي د هغه په مړینه ډېر زیات خفه دي. ډېر خلک دا وایي چې هغه که هر څنګه و خو تر ډېره یې د منبر په سر د حق خبره کوله. د یادونې وړ ده چې هغه په دې وروستیو کې څو ځلې د پاکستان پولیسو هم په بېلابېلو موضوعاتو ونیوه او بیرته به یې آزاد کړ. ډېر خلک بیا په دې باور دي چې د پاکستان ټول ملایان د پاکستان په لاس کې دي، چې هر یو یې هغوی د حکم څخه نافرماني وکړي یا یې وژني او یا یې شرموي. هغه د افغانستان په اړه هم ډېر زیات بیانونه کول، چې یو ویډیو کې اول ویلي و چې په افغانستان کې جنګ ناروا دی، بیا یې بله ویډیو کړې وه چې ویلي و ما نه پخوانۍ ویډیو باندې د امارت کسان خفه شوي وو، نو ځکه افغانستان کې جنګ روا دی. تاسو د دغه ملا د بیانونو او همدارنګه دا چې رښتیا هم د حق خبره کوله که نه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت.